نګزی د ډیورن کرښې په اړه تصمیم نیول د ملتونو کار دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي ویلي چې پر ډیورن فرضي کرښې باندې اغزن سیم د پخواني حکومت پر مهال غځول شوی دی. کابل نیوز راپور ورکړی دی چې نوموړي دا څرګندونې په پکتیا کې خبریالانو سره په خبرو کې کړي دي. ستانکزي زیاته کړې چې د ډیورن کرښې په اړه تصمیم نیول د ملتونو کار دی. ستانکزي دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې په تیره یوه میاشت کې پر ډیورن کرښه باندې د اغزن سیم غځولو پر مهال 2 ځلې افغان او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې هم شوي دي او امارتي ځواکونو د پاکستان له لوري پر دغه کرښه باندې لګول شوی سیم ورټول کړی دی. پاکستان افغانستان کې د 2 میلیارده کلدارو طبیعي وسایل نصبوي. د پاکستان ایکسپریس ټربیون ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان د انجینرانو یوه ډله افغانستان ته راغلې ترڅو دلته د 2 میلیارده پاکستانیو کلدارو په ارزښت طبیعي وسایل نصب او ورغوي. د سرچینې په وینا یادې ډلې تر اوسه په کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې د 3 روغتونونو تجهیزاتو د بیا رغونې او نصب چارې بشپړې کړي دي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د افغانستان لپاره د 500 میلیونه کلدارو په لګښت د درملو چمتو کولو اعلان هم کړی دی.